کوم دی هغه د قربانۍ د څاروي په باره کې دی. لومبۍ مسله دا ده چې کم کسان مثال غوا، میښه، سنډه وغیره قرباني کوي نو په دې کې 7 حصې څه دی جوړول پکار دي. که چېرته مثال څوک په 2 کسه باندې یو غوا میښه والي ټیک ده، که په 3 کسو باندې واغستله بالکل ټیک ده، په 4 یې واغستله 5 شپږ 7 پورې څه دی کولی شي. د 7 نه زیات پکې څه دی نه صحیح کېږي او داسې هم نه صحیح کېږي چې مثال 2 کسه سره یو ځای شي 2 کسه او د یو حصې پیسې ورکړي او د یو حصې پیسې ورکړي چې یاره به دا یو حصه به زموږ د 2 کسانو طرفه شي نو داسې هم څه دی د یو کس هم قرباني نه صحیح کېږي. او چیلۍ ګډه یا چیلې یا ګډ وغیره په دې کې څه دی دا د یو کس دپاره څه دی صحیح کېږي. دا به چیلۍ ګډه په دې کې 2 کسان 3 کسان د یو نه ماسیوا دې کې نه صحیح کېږي بلکې چیلۍ ګډه چې دا به یو کس څه دی دا به ځان له قرباني کوي. او د دې چیلۍ ګډې دپاره د چیلۍ دپاره چیلي دپاره عمر چې دی 1 کال دی چې دا پوره د 1 کال برابر وي. ښه غاښ خو له شرط نه دی بلکې چې دا پوره د 1 کال برابر وي نو بیا به د باندې څه دی قرباني جایز ده درسته پې. او دغه شانتې د غوا میښې دپاره 2 کاله عمر دی چې 2 کاله عمر یې برابر وي غاښ ورله څه دی لکه شرط نه دی چې 2 کاله عمر یې برابر وي نو په دې باندې څه دی قرباني کول درسته ده. او د اوښ دپاره لکه څه دی 15 کاله دی نو د غوا میښې دپاره 2 کاله دی، د چیلۍ دپاره کال عمر دی. چې له دې نه کم وي نو بیا پې قرباني درسته نه ده، چې له دې نه ماسې وي بیا پې قرباني کول څه دي درست دي.